پاکستان به په هغه ورځ چې په کومه ورځ د دې ملک قانون قرآن شي موږ له شرم نه راځي چې کوم حکومت په لاس کې وي په یو ملت کې د ملک قانون بدلول او هغه حکومت د ملک قانون نه بدلی بلکې د پیرنګي قانون له دوام او تحفظ ورکوي او بیا داغه وزیران مونږ کور تراولو د پیسو د پاره دا مونږ د پاره د شرم خبره نه زه خو د پاکستان وزیر قسم په خدای دی چې په سپی ډیران ترانه کاږم سپی په ډیران ترانه کاږم د بجلیګر مولا ریکارډ دی په 40 کاله د پاکستان کې چې ما په 40 کاله د پاکستان کې 40 کاله منټ هم د پاکستان حکومت منلې نه دی 40 منټه په هغه ورځ بزه د پاکستان حکومت منم چې په کوم ورځ د پاکستان قانون قرآن شي عزیزانو دا اول فرض د علماو عالم دې د پاره نه دی چې به د جمعات امامي دې د پاره نه دی چې به د مړو جنازې کوي دې د پاره نه دی چې به مړی بخي یا نکاحونه به تړي عالم دې د پاره دی چې به د قرآني نظام د جنگ جرنیل دی به سپه سالاري دی به په مورچه کې ناستي او پاغه چا به ډزې کوي چې کوم خلق د قرآن دشمنان عزیزانو تاسو وګورئ چې په پاکستان کې 10 کاله وشو د ضیاء الحق د حکومت د دنه لوی منافق په دې تیر حکومتونو کې اړو تیر شوی تاسو اردو پوهیږئ اسلام 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 زه چې دی وګورم په اخبار کې فوټو وګورم یا واورم چې پلاني ځای کې تقریر کولو یا پر ریډیو باندې واورم نو دا شعر را یاد شي زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہے یا آج کل بت آستینوں میں وہی په جبه د اسلام اسلام چغې او په سرونو کې د کفر بازارونه لګېدلي په جبه اسلام اسلام وای او په سر کې د کفر بازار لګېدلې ده دا څوک دي دا کم خلق دے چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں وہی داغ د رسول اللہ د زمانے منافقان دی چې پترخ کې به بوتان نیولی ولار به پیغمبر پسی داغ د رسول اللہ د زمانے منافقان دی عزیزانو ما ته وګورئ دا ستاسو کاټلنګ دی زما دلته وس نرسي پېښور کې زه اوسېږم کم خلق چې زه پوهېږم چې دا د اسلام دشمنان دي عزیزانو مړی ورسره نه کوم ژوندی ورسره نه کوم چې مړ شي جنازې لی نه ورځم دا مې اډو ایمان نه دی چې مړی ژوندی یاره مړی ژوندی پکاري نه ما دا عقیده نه ده زه هر شی اسلام مد نظر کو چې اسلام راته وایي چې دې جنازې ته لاړ شه ځم به او چې اسلام راته وایي چې دې جنازې ته مه ځه نو نه به زما د ابوبکر صدیق ایمان زوی ورته وایي چې بابا په جنگ بدر کې زما تورې لاندې ته راغلی وې خو ما ونه والې چې ما وې چې دا زما پلار دی پلار ورته بچیا تا خو په ما گزارو نکو خو زما دې په خدای قسمی که زما تورې لاندې ته راغلی وی چې ما تا نه سر قلم کړی د پیغمبر د خاطره زما هغه مذهب دی زما هغه ایمان زه جنازې له نه ځم زه پوهیم چې یو سړي زما په مخ کې حدیث تا د پیغمبر
ډکوسلې ویلي دي یو سړي قرآن ته ناول ویلي دي قرآن ته زړې کیسې وایي هغه سړي جنازه به زه کوم تاسو پوه شئ هغه سړي له به زه ورځم دعا به ورته کوم نه نه یې کوم خو زما مړي له به څوک نه راځي که نه دی راځي چې زه مړ شم او دا بېغیرته زما چې راله ما خدای بخیم نه نن خو ته په ملک لوی اسلام شرمی مونږی لوی دین شرمی مونږی لوی ایمان شرمی مونږی نن زما په ملک سرمایدار زه معزز ګڼم د مولا په لباس کې سرمایدار ته زه د احترام او د عزت په نظر ګورم د مولا په لباس کې وګوره اسلام که یو سړی خان او نواب او معتبر راغی او تو ورته پاسې دی په دې نیت چې دنیادار دی څه به راکي درې سی ایمان د دې سړي نه لاړ شي تاسو خیال راغی جی درې سی ایمان د دې سړي نه لاړ شي څوک چې د چا قدر او عزت د دنیا په اعتبار وکړي نن زمون په زړه کې د اهل دنیا او څومره قدر دی د اهل دنیا او قدر خو به زمونږ نه الوزي چې مونږ فقیران شو مولانا روم غوندې شو اوس خو د ملاتوب نشه ده زما په دماغ کې او زرم چې هم چومن دیګرې نیست باس کوم ما سره څوک باس کولی شي فهمداد اسلامی چینل لکه مونږ باس ماس نشو کولی هغه ورځ یو طالبو په یو قبر راودرېدو ویلې څوک وایي چې دا مړو پسې حلواګانې ناجایز دي را میدان ته خوشئ نو یو سړی ما سره ناست ویل دا څه وایي مالوس دته څوک ور میدان ته شي وروره زه خو کمزور یم او هغه وایي چې را میدان ته شئ کبډي ته په ما نه خو کبډي نه کېږي تاسو خیال راغی کبډیانې نه شو کولی خبرې یې خوبې هسې وایم چې علماؤنا تپوس وکړي چې د ایمان دار و مدار د زنکدن په وخت دی څه شی دی ټول وایي د ایمان دار و مدار د زنکدن په وخت دی دې ته وایي آخره خاتمه ټیک شو که د زنکدن په وخت کې دی کلمه او ایمان نصیب شو نو عمر لده بیړه پار شو او که په دغه وخت کې د کلمه او ایمان بیلودو نو عمر لده بیړه تباه شو ٹھیک شو اوس د ایمان آثار د مرګ نه وروسته د سړي په دې مخ کاري په دې مخ قسم په خدای دی چې په کټ کې پروتي او ته مخ ته وګورې نو دا به درته آواز وکړي چې دا سړی جنتي دی آثار د ایمان په دې مخ کاري ترمزو حاجي صاحب ډېر لوی مجاهد تیر شوی ډېر لوی غازی او ډېر لوی ولی او ډېر لوی بزرگ تیر په جهاد کې ور سره یو طالب شهید شوی طالبو د دیر د علاقې خپلوانې ورپسې راغی چې صاحب دا طالب مونږ وباسو وطن ته وړو هغه ورته بچی مې وباسي او بده خبره ده ویل نه جی ته اجازت وکړه زه اجازت نه کوم باقي ستاسو خوښه چې لاړه قبر پرانیستو زما استاد ماته قسم خورو چې زم ور سره تلم چې تختار لری کړه د لحد
نو د خپو طرف نه د ګلابو بوټه زرغونو او هغه تانګې داسې په سینه راغلی او تک سور ګلاب د سپېږمو ته داسې ولاړ. خلک ټول ګبراو شوي دي او زر تختې بیا بند کړي دي او حاجي صاحب ته ورغلې چې دا ما چې درته ویل چې پرده یې ما هلئ د خدای بندګان. د مرګ نه وروسته